د نن ورځې تازه او مهم خبر. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو د کمپاین دوام. تمه ده د طالبانو مشر سره پرې خبرې وشي. سلام ستړي مشئ ګرانو کتونکو، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. ځانو پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو له تاسو څخه هیله کېږي چې په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه خپلو هڅو ته له مخالفتونو سره دوام ورکوي. که څه هم له طالبانو په نړیواله سطحه هم غوښتنې شوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل خپل لګول شوي محدودونه لرې کړي، خو دوی لا هم خپل دریځ نرم کړی نه دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د مشرتابه پلاوي غړي محمود حنیف الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه کوي د طالبانو لوړ رتبه چارواکو ته په دې اړه جرګه ورلیږي. کوښښونه روان دي چې له حاکم نظام سره غونډه وشي او جرګه ورولېږل شي چې دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل شي. که چیرې طالبان د ملت دغې غوښتنې ته لبیک ونه وایي دا به ناوړه پایلې ولري. ملت به د نظام پر خلاف راپورته شي، نظام به بې ثباته شي، بالاخره به افغانستان بیا یو ناورین ته لاړ شي، حتی کورنۍ جګړې ته به لار هواره شي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د 1402 د چنګاښ سرطان میاشتې له مۍ پیل شوي چې په ټولنیزو شبکو او نورو پلاتفورمونو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت بحثونه جوړوي او اوسنی کمپاین حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو بل تعلیمي کال هم 20 ورځې مخکې پیل شو، خو نجونو ته لا هم تر 6م ټولګي پورته د نورو تعلیم او په پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو اجازه نشته. بشرا د کابل اوسیدونکې ده چې وایي په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په مایوسونکي شرایطو کې ژوند کوي. 3م تعلیمي کال راغی خو د نجونو د ښوونځیو درک نه لګیږي. زه په 9م ټولګي کې وم چې کله طالبان راغلل ښوونځي وتړل شول. تر اوسه په کور کې یم. دې کار ډیر بد اغیز راباندې کړی. د ښوونځیو تړل کېدو زړه راتنګ کړی دی.